د پرنټ ویلي چې افغانستان باید پر پاکستان اتکا کم کړي. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د دې وخت دی چې افغانستان پر پاکستان خپله تکیه کمه کړي. د پرنټ نشرې په یوه مقاله کې ویلي چې پاکستان په خورا ناوړه اقتصادي وضعیت کې دی او افغانستان ته هیڅ راز ګټه نشي رسولی، خو برعکس سترګې د افغان شتمنۍ په لوټ کې خښې کړي دي. نشریه وایي پاکستان د افغانستان له طبیعي منابعو د خپل اقتصاد د پیاوړتیا لپاره کار اخلي او افغان لوري ته پکار ده چې په دې مسله کې هوښیارانه چلن وکړي او پر پاکستان تکیه کمه کړي. دغه نشریې ویلي چې پاکستان ورځ په ورځ د سقوط کندې ته لویږي نو دا وضعیت ارومرو پر افغانستان تاثیر کوي. له همدې امله اوسنیو چارواکو ته د پاکستان په تړاو پوره ځیرکتیا پکار ده. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.